السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدين الكرام؟ بخير. أتمنى من الله أن تكونوا بالصحة والسلامة. ډیرو درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. نن 13 صفحې ته رسیدلی یو. څلورم درس پیلوو چې ډیر مهم درس ده، السوق بازار. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده، زمونږ اکثره هیوادوال په عربي هیوادونو کې دي او یا هم نوي تللي، همدارنګه د عربي ژبې سره دومره بلدتیا نه لري. نننی درس د هغو کسانو لپاره ډیر زیات ګټور او مفید ده، کوم کسان چې نوي عرب ملکونو ته تللي وي او هلته خپله مزدوریا مسافري کوي. السوق بازار ولې ګټور ده؟ په دې خاطر باندې چې دوی کله نوي کوم هیواد ته ځي نو دوی د خپل وړ هغه د اړتیا وړ شیان ځان ته اخلي، مثلا لکه سبزیجات او همدارنګه میوه‌جات. نو په دې خاطر باندې دا ډیر مهم درس ده، ځکه بازار کې اوس موږ د هر شي نمونه پیژنو چې مثلا غوښې ته څه وایي او همدارنګه مڼو ته څه وایي، کیلو ته څه وایي. دا ټول په ننني درس کې وایو. السوق بازار. سوق بازار. په سوق کې سوي اوس به موږ ته ووایي. دوستانو لمانه وروسته تکراروي. لحوم غوښې. لحم مفرد ده، لحوم جمع ده، غوښې. سمک ماهی. دجاج د چرګ غوښه. جزار قصاب. خبز ډوډۍ. بيض هګۍ. حليب شیدې. جبن پنیر. برتقال مالټې. تفاح مڼې. موز کیلې. جزر څه ته ویل کېږي؟ زردکې. خيار بادرنګ. طماطم څه ته ویل کېږي؟ رومیان. بطاطس ما کچالو. بصل پیاز. ارز معنا څه؟ وریژې. ذرة جوار وږی. حذاء بوټان. فستان جامې کالی یا هغه د ناوې کالي ته فستان ویل کېږي. نقود پیسې. ډیرو درنو قدرمنو دوستانو، دا و زمونږ د نن ورځې درس. هیله ده چې تاسو د هرې ورځې درس یا په یاد ولرئ، همدارنګه یاد کړئ، همدارنګه په کلمې او جملې چې دي دا په خپلو دوستانو سره تکرار کړئ تر څو مو عربي ژبه قوي شي. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.